د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. مازدیګر شپنو خپلې رمې ټولې کړې او د چینې خواته روان سوه. هر یوه په نوبت خپلې رمې اوبه کړې او کلي ته ولاړل. ماښام چې ښه تیاره سوه، زه هم کرار کرار د چینې خواته ولاړم. یو ګړی د چینې پر سر کښېنستم. ښه ګړی وروسته ورو ورو د ټاکلي ځای خواته روان سوم. زه چې ورغلم، ګلالۍ بیا د ډبرې خواته ناسته وه او ماته یې دستي کوچي او ډوډۍ راکړه. هغه مې په ډېر خوند وخوړل او د ګلالۍ څخه مې د پلار پوښتنه وکړه. هغې وویل: ابا مې نه دی راغلی. ابوی مې چې د مخسل لمونځ وکړی بیده سوه. چې هغه بیده سوه، زه راغلم. ګلالۍ خپلې خبرې کولې چې د کښتې خوا د پښو اواز سو. د پښو اواز کرار کرار رانږدې کېدی چې په اخره کې زموږ څخه یو 5 ګامه په هغه خوا تېر سو. ګلالۍ هغه وپېژندی او ویې وی بابا مې راغلی. زه به ولاړه سم چې هغه بیده سو، بېرته به راسم. ګلالۍ ولاړه او زه د ډبرې خواته تقریبا 2 ساعته یوازې پاته سوم. تر هغه وروسته ګلالۍ راغله او ویل: بابا مې ډېر ویښ خوبي دی، 2-3 واره راویښیږي. زه به ژر ولاړه سم. ما ورته وویل: ښه دی، ژر ولاړه سه، خو دا راته ووایه چې زما او ستا د دې مینې پایله به څه وي؟ ګلالۍ وویل: زما او ستا د دې مینې پایله به د ارمانونو ډک مرګ وي. ما وویل: نه، ته غلط فکر کوې. خدای لوی دی، ګوندې یوه لاره ته پیدا کړي. ګلالۍ وویل: تر کومه ځایه چې ما فکر کړی، زما او ستا یو ځای کېدل یو ناممکن کار دی. ځکه پلار مې د افضل ماما څخه ویریږي، ما بل چاته نه ورکوي. ما وویل: که داسې وي دا خو معلومه سوه چې ته به اخر د مشکي سې او زه به لیونی سم. ګلالۍ وویل: دا په یاد ولره چې زما په ژوند کې به ستا څخه پرته زما د میړه په نامه بل څوک یاد نه سي. ما وویل: زه به سبا ته ولاړ سم، ځکه که زه دلته پاته کېږم زما هم طاقت نه کېږي چې تا ونه ګورم او ته هم خامخا راځې. خدای دې نه کړي نه چې پلار دې خبر نه سي. زه خو خیر، ته به ورته بې اعتباره سې. ګلالۍ وویل: زړه خو مې نه غواړي چې تا ته ووایم چې ولاړ سه، مګر ستا خبره صحیح ده. ستا پاته کېدل نور دلته ښه نه دی. ځه ولاړ سه، خدای دې مل سه، خو ګوره چې زه درنه هېره نه سم. ما وویل: ګلالۍ ته د هېرېدو نه یې او نه هم زه تا هېرولی سم. ګلالۍ وویل: موږ چې بیا د کندهار پر خوا تلو، ته به خبر سې، بیا به سره ووینو. ما وویل: ډېره ښه ده، ځه نو اوس ولاړه سه. زه به هم ما لا خپلې خبرې نه وې خلاصې کړي چې د کریم کاکا غږ سو او ګلالۍ ته یې نارې وهلې. ګلالۍ د همدې ځایه ورغږ کړه: بابا دا دی درغلم. کریم کاکا وویل: لږ ږده یې دونه لرې مه ځه، دلته شاوخوا ډېر ځناور ګرځي. ګلالۍ وویل: دا دی درغلم بابا. ګلالۍ په وارخطایي سره له ځایه پاڅېده او په ډېره وارخطایي سره یې وویل: ته یو ګړی همدلته کښېنه، یو ګړی وروسته په ډېره کراري ولاړ سه. ځه، خدای دې مل سه، زه به 1 دقیقه هم تا هېر نه کړم، ته ما مه هېروه. ما وویل: ګلالۍ، که مرګ تا رانه هېره کړي، هېره به دې کړي، مګر زما د مینې ډک زړه به دې تر خپل وروستي حرکته هېره نه کړي. ګلالۍ په ډېره وارخطایي د خپلې کښتۍ خواته ولاړه. زه په هماغه ځای کې 1 ساعت پاته سوم. وروسته کرار کرار پر لار روان سوم او د جغوتو لاره مې ونیوله. هلته مې لږ آرام وکړی تر څو چې سهار سو او وروسته موټر د غزني په خوا روانېدو ته تیار سو. ما هم آرام پرېښودی او په موټر کې سپور سوم. په غزني کې مې یوه شپه وکړه. تر 1 شپې وروسته د خپل ماموریت خواته روان سوم.
او هلته مې د خپلې خوږې او ګرانې محبوبې ګلالۍ په یاد خپلې دندې ته ادامه ورکړه. د 1413 لمریز کال د وږي د میاشتې پر 15مه نیټه د ښوونځیو د عمومي رخصتیو په لړ کې موږ هم د خپل ښوونځي هلکان رخصت کړل. زما 2 تنه نور ملګري د خپلو کورونو خواته ولاړل. یوازې زه په کلي کې پاته سوم. زما د پاته کېدو علت همدا و چې د ګلالۍ د تېرېدو انتظار مې ایستی. زه په همدې هیله د وږي تر 13مې نیټې پورې پاته سوم. د وږي په 13مه غرمه په خپل کور کې ناست وم چې ملک صاحب راغلی او راته یې وویل: معلم صاحب، کریم کاکا سلام درته وایي. ما وویل: هغه دې چیرې ولیدي؟ ملک صاحب وویل: زما په کوز کلي کې کار و، له هغې خوا راتلم مخې ته راغلی. ما وویل: سږ کال ناوخته رانغلی؟ ملک صاحب وویل: هو، 20 شپې وځنډېدې. کریم کاکا د خپل ځنډېدو علت هم راته ووایي. ما وویل: څه علت یې و؟ ملک وویل: افضل په غزني کې عرض ورباندې کړی و. ما وویل: د څه شي عرض؟ ملک وویل: هغه د کریم کاکا لور خپل زوی ته غوښته. کریم کاکا نه ورکوله، بالاخره افضل په غزني کې عرض ورباندې کړی و او څو شپې یې وځنډاوه. اخر یې په مابینځ کې سپین ږیرو د لنډ وخت لپاره پرېکړه وکړه او بشپړه پرېکړه یې بل وخت ته پرېښېده. د لنډ وخت پرېکړه یې دا وه چې افضل دې خپله عریضه بیرته واخلي. اساسي فیصله به په شوراوا کې پښتانه سپین ږیري وکړي. ما وویل: دا خو خوارکي ته لویه ستونزه پېښه سوې ده. ملک وویل: هو، کریم بیخي د زړه سوي وړ دی. خوارکی یوازې دی، څوک نه لري. افضل میړونه لري، ځکه یې سترګې نه سوځي. زه د ملک دې حال راوړو ډېر پریشانه کړم، خو سره د هغه مې خپله ناکراري پټه وساتله او موضوع مې بدله کړه. له ملکه سره مې په نورو خبرو بوخت سوم. ملک تر ډېره وخته پورې را سره ناست و. بالاخره مازدیګر خپل کور ته ولاړی. زه یوازې پاته سوم. ما د ځانه سره پرېکړه وکړه چې خامخا باید نن شپه ګلالۍ ته ځان ورسوم. د هغې به هم سترګې په لاره وې. چې ماښام سو، هوا ښه تیاره سوه. د ګلالۍ راکړې توپنچه مې په جیب کې واچوله او له کوره ووتم. ډېر ګړندی د خپلې موخې په لور وخوځېدم. د شپې 12 بجې به وې چې کوز کلي ته نږدې مې د کوچیانو یو کلی پیدا کړي. دا کلی د ګلالۍ کلی و. زه هېش هېش د کلي خواته ګرځېدم. کله به مې ویل چې امکان لري ګلالۍ به د کلي هاخوا ته وي، باید هلته ورسم. چې هلته به ورغلم، ګلالۍ به نه وه. بیا به زړه راته وویل چې ګلالۍ به د کلي شاته منتظره وي. هلته به ولاړم، مګر هورې به هم نه وه. په همدې ترتیب د شپې 3 بجې به وې چې سړک ته نږدې د یوې وړې کندې پر ژۍ یو څه شوري. د کندې خواته چابک روان سوم. چې هلته نږدې ورسېدم، ومې لیده چې ګلالۍ ده او زما انتظار کاږي. ګلالۍ زه وپېژندلم او ستړې مسې یې راته وکړه. دواړه سره کښېنستو. ګلالۍ په داسې حال کې چې ماته یې په ځیر ځیر کتل. د څو تېرو میاشتو خبرې یې ټولې راته وکړې. د افضل د عرض ټولې پیښې یې راته بیان کړې او داسې یې هم راته وویل چې ډېر امکان لري چې په شوراوا کې ما مشکي ته وسپاري. د ګلالۍ دغه خبره لکه یو غر زما پر سر ولګېده او ډېر یې پریشانه کړم. له ګلالۍ څخه مې پوښتنه وکړه چې تا ته څه معلومه سوه چې داسې کار به کیږي؟ هغې جواب راکړی: دا خو همدا نن شپه زما بابا وویل چې سپین ږیرو په خپلو کې پرېکړه کړې ده چې په شوراوا کې به خپله پرېکړه موږ ته ووایي. هغو دا پرېکړه کړې ده چې زه به تا مشکي ته ورکوم او مشکی به د خپل پلار له کوره راځي او زموږ په کور کې به د تل لپاره اوسیږي. ما خپل پلار ته وویل چې دا پرېکړه منې ته؟ پلار مې راته وویل: لورې، زه چاره نه لرم چې دا پرېکړه ونه منم، ځکه یو خو د پښتنې جرګې پرېکړه ماتول ښه کار نه دی او بل دا چې افضل به مې په شرمو وشرموي
ما ورته وویل چې بابا نو زما د ژوند به څه حال وي. پلار مې وویل لورې زه پوهیږم چې ستا راتلونکی ژوند به د مشکې سره ډېر له کړاوه ډک ژوند وي، مګر چاره څه ده؟ کاشکې ما ته خدای میړونه راکړي وای او داسې بې کسه کړی نه وای. که زه اوس ټینګار کوم اول خو به مې په محکمو وګرځوي، او که په محکمو ونه سوه ما به مړ کړي چې زه مړ سم ته به خامخا د مشکې یې، او بلکې زما مال او شته به هم د هغسې. لور جانې دا به خدای موږ ته دا مقرره کړې وي، موږ او تاسو به صبر وکړو، د صبر نه پرته بله چاره نسته. زما پلار دا خبرې په دونه پریشانۍ وکړې چې اوښکې یې په سپینه ږیره کې لکه ملغلرې را روانې وې. ما هم نور ونه غوښتل چې د هغه پریشاني زیاته کړم، نو ځکه غلی سوم. ما وویل ګلالۍ نو چاره یې څه ده؟ ګلالۍ وویل زه هم نه پوهیږم. ما وویل دا خو زما او ستا د ژوند سوال دی، ولې نه پوهیږې؟ ګلالۍ وویل ما د ځان لپاره فکر کړی دی. ما ورته وویل څنګه فکر؟ ګلالۍ وویل مرګ. ما وویل داسې فکر کول او داسې چارې پیدا کول خو د انسان کمزوري ښیي. ګلالۍ وویل نو خو بله چاره نسته. ما وویل ولې زه ته باید فکر وکړو؟ په دنیا کې هیڅ داسې کار نسته چې هغه دې ونه سي، صرف کوشش او پوهه غواړي. ګلالۍ وویل ته ووایه څه باید وکړو؟ ما وویل ته دونه وکړه چې تر څو زه شورا وخته درځم څه ونه سي، زه درپسې درځم، هلته به یو فکر وکړو. ګلالۍ وویل دا خو اسانه خبره ده، زه کولی سم 1-2 میاشتې خبره وځنډوم. ما وویل بس ته هم دونه وکړه، زه به انشاءالله 1 میاشت وروسته شورا وخته در ورسېږم. ګلالۍ وویل موږ هم 1 میاشت پر لاره تېروو. ما وویل بس سمه ده، اوس ته ولاړه سه. ګلالۍ د خپل کلي خوا ته ولاړه او زه د خپل کور خوا ته را روان سوم. لمر راختلی و چې کلي ته را ورسېدم. زه چې د خپل کلي دروازې ته را ورسېدم، د کلي ملک صاحب هم زما د کور خوا ته را روان و، او زما د را رسېدو سره سم هغه هم را ورسېدی. په داسې حال کې چې خوله یې له خندا ډکه و، راته ویې ویل ښه سو چې په خیر راغلې. قدرمنو اورېدونکو د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.